أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شاهد الله گواہی کړی دا الله تعالی گواہی ور کړی دا الله تعالی انه چې بشک هغه ان بیان کړی دا الله تعالی انه بشک هغه لا اله نشته بل کارساز مددگار الا هو مگر هغه دې سمورات دې گواہی او دا په قران کریم کې ډېر لوی آیات دې گواہی لکه چې الله گواہی ذکر شوی د دینه مراد دا ده الله دې ماته توفیق راکړي د ټول آیاتونو حقیقت بیان کړل شو تاسو دې الله پوي کې بده باندې مراد دا ده چې ستله ما بازار ته او ما ولیدل چې التا مثلا یو واقعه وشو دماکه وشو صحیح ده اطلاع راغله چې په بازار کې دماکه وشو او زه راغلم ما تاسو ته ویلي چې ما په خپل سترګو ولیدا صحیح ده اوس ته ما نه د هغې باره کې پوښتنه کوي دا خبر دی دیم خبر دی دا ټول دی نه خبر دی دماکه شوې ده خو دا ټول دلته یا د خبر نه یا د اخبار نه یا چا بیان کړی یا ټلیفون کړی دی وغیره وغیره تاسو نه پوښتنه کوم چې ټول نه ښه حالت به څوک بیانوي چا چې لیدلي هغه ښه بیانوي که نه نو د الله باره کې د الله نه زیات څوک پوهېږي چې هغه ووایي چې الله یو دی یعنې که زه ووایم چې الله یو دی شاید چې تا پوه نه کړلی شم بل 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 وغیره 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 خو الله وایي چې زه په خپله ګواهي کوم چې زه کې یو یم شریک نه لري بل څوک شهد الله انه لا اله الا هو نو د الله باندې د اعتماد کم دی نه که په الله د اعتماد نو الله وایي چې زه یو یم او زه په خپله وایم چې یو یم نو ته به ولې وایي چې پلانې اوس شریک دی او دې کې شریک دی او دا شریک دی او دا شریک دی مراد دې نه ده یعنی که ته نه پوهېږي اندازه نشي لګولی اعتماد نه کېږي په چا باندې نو الله وایي زه په خپله وایم چې زه یو یم بس موږ دپاره دومره کافي ده امنا موږ ایمان راوړ دی الله شهد الله گواہی ورکړی دا الله تعالی انه چې بشک هغه لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده سورۃ الصافات سورۃ آیت نمبر 4 کې الله تعالی دا غرنګ خبره کړی دا سورۃ صافات آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 والملائکه او فرشتو هغه هم گواہی ورکړی دا و اولو العلم او د علم خواندانو هغه هم گواہی ورکړی دا قائما قائم ده بالقسط په انصاف سره دا گواہی هم د انصاف ته دا الله هم د انصاف ته او دا الله تعالی یو صفت عدل او یو صفت د مقسط او دا ټول د صفت په بنیاد باندې دي الله دا گواهیم بر حق یعنی مبني بر انصاف ته او الله هم د فیصله هم مبني بر انصاف دي لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده العزیز چې هغه زورور ده الحکیم خاوند حکمت ولده ان دینا بشک دین څه ته وایي د دې معنی ما تاسو ته کړی و دین د ژوند تیرولو طریقې ته وایي مونږ چې وایو کنه چې د فلانه دیندار دی او دا بيدینه دی بيدینه دنیا کې څه کم نشته بيدینه هندوم نه دی ځکه چې دین وایي د ژوند تیرولو طریقې ته نو ارچا د ژوند څخه طریقه خو جوړه کړې ده ار یو طریقه چې ده حتی چې کمونیست دام بيدینه نه دي هغه ځان خپل یو طریقه ده جوړه کړې ده نو الله وایي دا ټولو طریقو کې بهترینه طریقه الاسلام دا اسلام ده هندومت طریقه ده بودمت طریقه ده د سیکوانو طریقه ده وغیرہ وغیرہ خو اصل طریقه د ژوند تیرولو دا اسلام ده او اسلام کې یوازې دام تاسو بیا ما تاسو د بخکم تقریر کړو مختصر بیا واوري چې اسلام د عبادتو مذهب نه ده اسلام صرف مذهب نه ده مذهب مونږ اسلام پیژندلې ده یا منلې ده به تور مذهب او اسلام به تور مذهب نه ده خود به حیران دي دا ډاکټر صاحب څنګه وړي وای اسلام به تور دین ده او په دین کې مذهب یو شی دی یو حصہ ده اسلام مذهب نه ده بیا تاسو ته وایم اسلام مذهب نه ده اسلام دین ده دین ویل کېږي د ژوند تیرولو ټول پهلوګانو ته
کغه خوب ده کوي خدا ک نار ده ک تند ده ک نظام حکومت ته ک سیاست ته ک سیادت ته وغیرہ 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 چې څه دي عبادت مونږه نمونه خو دي مذهب د پاره لکه مونږ او دسته روزه ده حج ده زکات ته اوس بده کې بتوای چې کاروبار په مذهب کې نشته کاروبار ست خپل د دنیا د ضرورت مطابق ته او تا خپل مزاج ته چې ته وړ خرڅه یو کچینی خرڅه ته انجینیری کوي او ډاکټري کوي الله پابند کړي نه او هغه ته مذهب کې نشي اچولای او مونږ سره د اندوان او زمونږ نن سبا د انګريز مونږ باندې تقسیمای چې دا مذهبیت ته او دا دنیا دا دیموکراسي دا وغیرہ وغیرہ نمونه دي سره ډیر دي ورکړي دي ورته نو دا موږ بل کړی دي نو چې چیرې اسلام موږ به تور مذهب کو نو بیا د دې رائے بالکل صحیح ده بیا به موږ دا بیلو چې حکومت بیل شه مذهب بیل شه مذهب له کده مو همیشه وایي چې الله الله کوا او جمعات کې کینا وغیرہ وغیرہ هم خدا سره وایو موږ اسلام په چندل لري اسلام په حکومت کې هم ده دغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول زندگی موږ د پاره نمونه ده نغا کا حکومت ته نو الله دلته احکامات بیان کړی دي کغه کاروبار ده نو الله احکامات بیان کړی دي کغه جمعات ته نو الله احکامات بیان کړی دي کغه حج ده نو الله طریقه خود لري وغیرہ وغیرہ استادونه پښتنه کومه الحمدلله ټول تعلیم یافته یي دا سي شی تاسو ته معلوم ده چې هغه تاسو په ژوندۍ کې راځي او اسلام کې دغه طریقه نه خود لري اوس یو سوال راغی دلته چې او ما ته معلوم ده زګه چې ماته اسلام کې دانه دی ویلي چې سپینی کپڑے چواو کا تورې چوا دی ویلي نه دی د درې کمرو جوړ کاو غره څلورو کمرو کور جوړ کا دایم نه دی ویلي دروازه دې طرف ته کې دی او کدي طرف ته کې دایم نه دی ویلي د ټریفیک نظامو کې دا گاڑی په خي طرف بوزي او په چپ طرف کو سي دایم نه دی ویلي اوس بده ته پښتنه کوي چې دا څنګه اسلام د چې دایم نه دی ویلي اول خو د ټولو نمونه ملاويږي خیر نمونه ملاويږي خو ته پرې دا زګه چې عام خلک قران ساده کتاب دی او ساده مزاجي خلک یا ان پړه خلک بیا پوي دی نشي نو دا د اصولم زدکا چې کم ځای کې الله تعالی ته پابند کړي نه بیا وره دان سبا یو فتنم د پدی ټي وي کې او پدی دغه باندې راځي هم داخلك چې کم ځای کې ته الله تعالی پابند کړي نه هغه ځای کې د الله تعالی رحمت هم ده چې تاسو ازادي در کړی ده د حالاتو مطابق ته کلاو پر خدای نو تا باندې الله تعالی بتانا قیامت کې دا چرې پښتنه نه کوي چې تا د کور دروازه دی خو ولې جوړوله دی خو دی ولې نه جوړوله تا درې کمرې ولې جوړولې پنځه دی ولې نه جوړولې نه دا د الله په مونږ باندې مهرباني ده دا د حالاتو مطابق منحصره ده جګړه کوا د توري زمانہ ویني تور رواله کله ټوپک زمانہ ویني ټوپک رواله کله ټینک زمانہ ویني ټینک جوړ کا کله اټم بم زمانہ ویني اټم بم جوړ کا نه دا ویلې دي چې خامخا اټم بم جوړ کا او نه دا ویلې دي چې خامخا تور رواله حالاتو باندې منطبق کوا چې تا ته بار حالاتو مطابق څه کیفیت ضرورت ته هغه شی کوا هغه ځکه ته پابند کړي نه خو د حالاتو هر هغه حکم د پاره نه دی چې ته د حالاتو مطابق د منځ وختم بدل کا نه دا اجازه نشته ځکه چې الله حالات خود له چې نه وي خود لري هغه د پاره چې نه وي خود لري هغه د پاره نو نه ته ځان پابند وا چې ځان د پاره دین دومره تاریخ کې او سخت کې چې بیا به مسل نشي کولای او نه دومره ځان آزاد وا چې کوم الله خود لري هغه کوم ځان د پاره ازادي به لټای څنګه د الله تعالی ویلي نو چې کله دې میا ناروي تراشي نو دې ته امتي وسط وای نو بیا تا باندې هیڅ ګرانی او سختی نشته او آسان ترين دی دا دین آسان ترين دی نو دی وجنه اسلام دا به تور مذهب نه دی اسلام به تور دین دی دین او دین حاوی وی پر د ژوند ټول پهلوګانو باندې ژوند هر پهلو د الله تعالی طرفنا د اسلام په بنیاد باندې منلیم دا او الله تعالی دې زموږ په دې کرام ولي په ژوندۍ کې نو دی وجنه الله تعالی وای ان الدین بشکد دین عند الله د الله بنسبانه الاسلام دا اسلام دی او دا یوازې زمونږ د پاره نه دی یزره مسلمانانو د پاره دی زمونږ د مسلمانانو د پاره دا آدم علی السلام نوالا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د هر پیغمبر امدک دعوت او امدک اسلامي نوم هم امدک اسلامي نوم دا دي خلکو ځان باندې بیا نومونه د يهوديت او عیسایت او بودمت او پلانې لګول لکه مونږه د اسلام نوم ځان ختم کړی تقریبا نور نمونه موږ ځان د خوکړي سلفیت او حنفیت او شافعیت او بریلیت او دیوبندیت او وغیرہ 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 موږ ځان د الله چې کوم نوم خو ده الله سورته حج آیت نمبر اخر غالبا 78 نمبر آیت 78 کې لاوي هو سماکم المسلمین هغه نوم د مسلمانانو خو ده او د دې تفصیلی په سورته بقره کې تیر شوی ده
सूरत आल इमरान की उम्दक आयत थे और बल नंबर आयत थे 87